علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره ګیره تورول څه حکم لري؟ جناب محترمه، ګیرې ته خالص تک تور رنګ ورکول، سوچه خالص تور، نو دا بند دی، دا ناجایز دی او شرعا دا بند منع دی او ګناه کبیره د صغیره هم نه ده، توبه به سړی وباسي. خو ګیرې ته تور سور رنګ ورکول چې هغې ته انګریزي کې ډارک براون وایي، یا براون سور رنګ او یا زیړ رنګ، دا کې بیا څه رنګونه سنت دي او څه مستحب دي. د ځوان سړي دپاره چې ځوان یو ګیرې تو سپینه شوي وي، نو د هغه دپاره تور سوره چې مطلب تورې نکریزي او سرې نکریزي چې دا دواړه مکس کی یو ځای کی او بیا په ګیره ولګوي، نو تور یو سوروالی کوي، دا بیا د ځوان سړي دپاره سنت دي. او د سپینګیري سړي دپاره بیا خالص سره ګیره دا سنت ده. ځوان سړی به ځان نه ملا شاګل نه جوړوي سور ګیره، نو کوي کې مستحبه ده، خو کوي ونه کی او تور سور رنګ ورکی دا سنت دي. ځکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه باقاعده تو سره په دې کې دغه را نقل دي چې هغه به ورته تور سور رنګ ورکاو، تورې نکریزې او سرې نکریزې به مکس او ګډې کړې، بیا به په ګیره کې خو دې نو هغه به تورې سرې وي، داسې سوروالي طرف ته به مایلې وي او نور به یې توروالی کو. او د ابوبکر صدیق چې کوم والد صاحب و هغه د فتح د مکې په موقع باندې راوسته، قیدي نیولی شوی و، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ. چې کله ایمان راوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ویل غیروا هذا بشیء وجنبوه السواد. دا بخاری روایت کړ، سوا د بخاری نه مسلم او ترمذی او ابو داود دی ټولو روایت کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ویل د ګیره چې کومه ده کنه دا صرف توروي مسرای کوي ورته او دا رنگ ورته بدل کوي، ځکه مکمل تک سپین ویښتان ول دا خو لکه خبره نه. په هغه زمانه کې به یهودو د قرنګي ویښتان پرې ښودل. نو خلاصه د خبرې دا ده که سړی ځواني نو بیا ډارک براون رنګ د هغه دپاره سنت دی، او که بوډای نو هغه د ځان نه بیا ښه مزېداره سره ګیره د ځان ته برابره کړي، دا د هغه دپاره سنت طریقه ده. نور پاتې شو دا مسله، نو دا مسله چې جهان کې څومره فتاوی دي ټولو لیکلې ډېره زیاته مزېداره ډېره خوندوره احسن الفتاوا کې لیکلې ده. احسن الفتاوا اتم جلد 355 نمبر صفحه د کتاب الحذر والاباحه مستقله غټه مقاله ور باندې لیکلې ده. مقالې نوم د طریق السداد لمحل الخضاب بالسواد. هغه سړی چې تورې نکریزې حلالې ګڼي د هغه دپاره نیغه لاره، نو ډېره مزېدار تحقیق ور باندې کړی دی، مستقله مقاله ده. ما خو وکته ډېر خوند یې ماته راکړه، موږ بار بار دا کتلې. دا قرنګې حکیم الامه مولانا شرف علي تنوي رحمه الله هم په دې باندې مستقله مقاله لیکلې ده په خپله فتاوا کې. امداد الفتاوا 4 جلد دی او 213 نمبر صفحه ده، او بالو کې حلق او قصر او خضاب او فلان کې هغې کې عنوان دا ورکړی مستقل دغې لیکلی قول السداد، هغې کې بیا قول السداد ویلی، هغه هم پې غټه مقاله لیکلې. فتاوا حقاني هم دا لیکلې ده 2 جلد دی 412 نمبر صفحه ده، او باب المسائل متفرقه کې بالو کو سیاه خضاب لګانه، او دا قرنګي مثلا دیوبند فتاوا درلوم دیوبند هم لیکلې 3 جلد 115 نمبر صفحه ده. باب الامامه والجماعه فتاوا رحیمی هم لیکلې 10 جلد 119 نمبر صفحه ده. ښه مزېدار تفصیل ور باندې کړی. دا قرنګي دا مسله باقاعده طور سره فتاوا محمودی ډیره زیاته مفصله مدلله لیکلې، نو هغه بیا تاسو وګورئ. 9 جلد 130 نمبر صفحه ده، او کتاب الحذر والاباحه ده. دا قرنګي مناسب دا کفایت المفتی لیکلي. خلاصه دا د څومره فتاوی دي ټولو لیکلي، خو لنډ اوږده دا د خلاصه د خبرې دا ده چې تور سور رنګ ورکول چې تور او سوري دا جایز، یا سوري جایز یا زیړی جایز، خو مکمل تک تور رنګ ورکول هغه ځوان ته سپینګیري ته ښځې ته نر ته دې ټولو ته حرام. سوا د مجاهد نه یو هغه کس چې د کافرانو سره په بارډر او سرحد باندې جنګ کوي، نو هغه که توره ګیره ورته پرېږدي نو بیا خیر دی. السلام علیکم ورحمت الله.